معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 3 پریپوزیشنز د کړي دي او نن اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 3 ورب سٹارټ کوو. دا ویډیو د هر کلاس طالب علم کاغه ریګولر وي یا پرایویټ په اسانۍ سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی شي. راځئ چې شروع یې کړو. ورب ته پښتو ژبه کې فعل وایي، عمل ورته وایي، کار ورته وایي. فعل عمل کار ته په انګلیش ژبه کې فنکشن هم ورته وایي، ایکشن هم ورته وایي. د فعل په پښتو یا پښتو کې نشانه ده چې د فعل د ټکي آخر ته به لام وي، یعنی کې مثلا لکه خوړل، لکه سکل، لکه جړل، لکه خندل، لکه لیکل، لکه ویل. نو د دې ټولو وربو آخر ته لام دی. نو دا یې غټه نشانه ده پښتو ژبه کې د ورب. د فعل دوه غټ قسمه دي یا قسمه وي. نمبر اول فاینایټیو. فاینایټیو پښتو ژبه کې هغه فعل چې په کوم کې زمانه یا وخت وي، چې په کوم فعل یا په کوم ایکشن یا په فنکشن کې وخت یا زمانه وي، هغه ته فاینایټیو ورب وایي. او دوم نمبر باندې دا انفاینایټیو. انفاینایټیو ته پښتو ژبه کې مصدر هم وایي. هغه فعل چې په کوم کې زمانه یا وخت نه وي، یعنی کې یو هغه ورب چې په کوم کې وخت یا زمانه نه وي. نو معزز کتونکو کوم چې فاینایټیو ټکی دی، نو دا چې دا په دې کې مطلب هم وي او زمانه یا وخت جوته کول یا ښکاره کول هم دی. او کوم چې دا انفاینایټیو کوم چې ورب ده، دې کې دا وخت ښکاره کول یا جوته کول یا زمانه ښکاره کول یا جوته کول دا پکې نشته. دا به په سنټنس کې چې کوم مطلب کوم معنا وي هغه شی به وي. که په سنټنس کې دوه ورب به لګېدلی وي یا درې ورب لګېدلی وي، او کوم چې دا بیا خپل خاصیت بدلوي ورب، لکه مثلا گو، وینٹ، گان. نو دغه کې مطلب هم جوتېږي او وخت زمانه هم جوتوي. فاینایټیو د جملې اولنی ورب وي. فاینایټیو چې دا په سنټنس یا په جمله کې اولنی ورب وي. نو دا هغه ورب دی چې کوم یو وخت یا زمانه هم جوته کوي یا ښکاروي او مطلب هم ښایي، او د ټنس په مطابق یا د ټنس د رول په مطابق لګېږي. یعنی کې د ټنس کوم قانون وي، رول وي، نو د هغه په مطابق باندې لګېږي. او انفاینایټیو په جمله کې همیشه ټو سره به فرسټ فارم کې لګېږي. کوم چې دغه انفاینایټیو ورب چې دی، نو دا به همیشه په سنټنس یا په جمله کې که یو ورب وي که دوه وي، تر هغه ورب نه به مخکې دا ټول سره لګېږي. او دا دې نه مخکې چې بیا ورب راځي، چې کوم یو ورب وي هغه به همیشه دپاره په فرسټ فارم کې وي، اولني حالت کې به وي. نو انفاینایټیو ورب چې دا به په همیشه که هر رنګه جمله وکړه، په پریزنټ انډیفینټ ټنس جمله وکړه، د پریزنټ کنټینیوس جمله وکړه، د پریزنټ پرفیکټ جمله وه، که د فاسټ وه، که د پاست کنټینیوس وه، نو دا به د فرسټ فارم په حالت یا په ډول کې به لګېږي. د ورب درې فارمز وي، یعنی که د ورب درې فارم حالتونه وي چې د جملې زمانه او د جملې قسم ښکاره کوي یا معلوموي. د ورب چې کوم اولنی فارم دی یا اولنی حالت ته، هغه ته پریزنټ هم وایي او هغه ته فرسټ فارم هم وایي.
د ورب چې کوم دوهم حالت دی یغه ته پاست هم وایي او یغه ته سیکنډ فارم هم وایي او د ورب چې کوم دریم حالت دی یا فارم دی یغه ته پاست پارټیسیپل هم وایي او تھرډ فارم هم ته وایي لکه گو دا سو پریزنټ هم ته وایي فرسټ فارم ته وایي لکه وینټ دا دغه ته وایي سیکنډ فارم لکه ګان دغه ته وایي تھرډ فارم پاست پارټیسیپل هم ته وایي نو دغسې بیټ بیټن کټ او بی او سیکنډ فارم یې د بی د واز او ور دا دواړه د بی سیکنډ فارم دی واز او ور او د دې دریم یعنی که تھرډ فارم د بین بیکم بیکیم بیکم بیگن بیگن کاسٹ do did drive driven drink drunk eat ate eaten find found fight fought نو موزز کتن کو دایس وو د فرست فارم سیکنډ فارم او تھرډ فارم دا د یو وربو درې حالتونه دي نو موزز کتن کو دا درې سره فارمونه یا حالتونه زده کول ډیر ضروری دي دا دوره هم نه دي ګران لکه سړی سي په خپل سر کې ګوتې وهي نو چې سړی محنت یا کوشش وکوي نو د محنت او د کوشش مخ ته هر څه اسانه وي نو موزز کتن کو که چیرې تاسو فاینایټیو ورب او انفاینایټیو ورب باندې سر نه وي خلاصوئ نو دا یو ما مثال ورکړی ده صرف ستاسو اسانتوب یا د سہولت لپاره I want to write to learn to read grammar from you نو د دې مطلب د پښتو ژبه کې زه ګرامر لیکل زده کول ویل ستا څخه غواړم نو په دې کې چې کوم دا وانټ دی دا فاینایټیو ورب ده یعنی کې په دې کې مطلب هم جوته ده او په دې کې وخت زمانه هم معلومیږي یا وخت یا زمانه راته ښایي نو دا سو فاینایټیو ورب سو نو دې نه بعد چې کوم دغه ورب دی رایټ دغه انفاینایټیو ورب دی په دې کې وخت یا زمانه نه معلومیږي حالانکه دا صرف خپل مطلب سوي خپل مطلب جوته کوي یا ښکاره کوي نو دې ورب نه مخکې ټو لګېدلی ده هغه نه بعد بیا ټو ده بیا ورب دی دغه هم په دغسې فرسټ فارم کې ده دا هم په فرسټ فارم کې دی نو دې کې هم وخت نه جوتېږي دا صرف مطلب ادا کوي بیا دغه نه بعد بیا پریپوزیشن ټو ده بیا ریډ ده د ریډ مطلب ده ویل نو دا هم فرسٹ فارم ده په دې کې هم صرف مطلب معلومیږي یا جوتېږي په دې کې وخت یا زمانه نه جوتېږي نو دې ته انفاینایټیو ورب وایي لر چې دا هم انفاینایټیو ورب ده ریډ دا هم انفاینایټیو ورب ده په دې کې صرف دا یو ورب چې دا اولنی وانټ دا فاینایټیو ورب ده په دې کې مطلب هم جوته کېږي او په دې کې وخت او زمانه هم معلومیږي یا جوتېږي دې نه علاوه که یو ورب وي که دوه وي که درې وي که څلور وي که لس وي هغه غونډ خپل مطلب ادا کوي که سنټنس یا جمله د پریزنټ انډیفینټ ټینس وي یا د پریزنټ کنټینیوس وي یا د پریزنټ پرفیکټ وي یا د پاسټ indefinite tense وي یا د پاسټ کنټینیوس وي یا د پاسټ پرفیکټ وي نو دا وربونه به په دغه ډول په دغه شان په دغه توګه باندې لګېږي صرف دا وانټ وال ورب چې دا به خپل حالت بدلی دی او ورسره به هیلپینګ ورب چې کوم ورسره د رول په مطابق باندې راځي هغه به ورسره لګېږي موزس کتونکو
دې سره که دغه ټو نه ولګوې او دا ټو هم نه ورسره ولګوې نو بیا مسله نشته، هېڅ خبره نشته. په دې باندې چې دا اولنی کوم به د فاینایټ ورب نه بعد چې کوم دوم ورب راځي دې نه مخکې دا ټو ضروري ده، لازمي ده. دې نه بعد که دا ورب ده دې ته سره که د ټو ولګولو صحیح ده، که د ټو نه ولګولو هم پروا یې نشته. کوم چې دریم ورب د ریډ دې سره که د ټو ولګولو صحیح ده، که د ټو نه ولګولو هم پروا یې نشته. کوم چې انفاینایټ ورب سره به اول ټو لازمي ده، هغه نه بعد که دوه وربه وي، که یو وي، که درې وي، نو دا بیا په دې کې دا هم راځي. I had wanted to write, to learn, to read grammar from you. زه ګرامر ستا څخه یا تا نه لیکل، زده کول، ویل غوښتې وه. نو معزز کتونکو دلته چې دا سنټنس یا جمله دا د پاسټ پرفیکټ ټینس سنټنس یا جمله ده. نو دلته د دې او د دې فرق ترې وباسي. نو دې سنټنس نه په مطابق دې سنټنس کې یو هیلپینګ ورب راغی، بیا هغه نه بعد چې کوم دا وانټ دی هغه په ځای باندې دا وانټډ، دا د وانټ تھرډ فارم ده وانټډ. نو دلته د فاینایټ ورب حالت یا خاصیت بدل سو، دلته تھرډ فارم راغی، هغه نه بعد ټو دی، بیا رایټ ورب دی، بیا ټو دی، بیا ورب دی، بیا ټو دی، بیا ورب دی. نو معزز کتونکو دا وربونه چې دي دا انفاینایټ ورب دی. دا به په هر جمله په هر ټینس کې، یعنی کې چې هر یو ټینس وي، پریزنټ وي، پرفیکټ وي، کنټینیوس وي، پاسټ پرفیکټ وي، پاسټ کنټینیوس وي، یا پاسټ انډیفینیټ وي، نو دا به د هر ټینس په هر جمله کې په دغه شان لیکل کېږي. او کوم چې دا فاینایټ ورب ده دا به خپل حالت بدلوي. فرسټ فارم به هم راځي، سیکنډ فارم به هم راځي، تھرډ فارم به هم راځي، او فورث فارم به هم راځي، لکه هغه آی این جي سایډ سره ولګوي. او بیا هغه نه علاوه چې دا ټو ورنه کټ کې او دا ټو هم ورنه کټ کې، او بیا د دې په ژبه باندې دلته کاما ولګوي، لکه دلته کاما، دلته کاما، بیا دلته کاما. نو بیا دا هم صحیح ده. ولې چې دا کوم چې انفاینایټ ورب ده اولنی ورب نه مخکې ټو لګول دا بیا لازمي ده. هغه نه بعد که یو ورب وي که دوه وي، که دا ټو نه ورسره ولګوي هم هېڅ مشکلات یا هېڅ مسله یې نشته. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په حال باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به ورب پارټ 2 زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.